الله صالح وایي د اساسي قانون له مخې د افغانستان سرپرست ولسمشر زه وم. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اساسي قانون له مخې د محمد اشرف غني په غیاب کې د ولسمشرۍ مشروع ځایناستی زه وم. امرالله صالح په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اسلامي قانون د صراحت له مخې د ولسمشر د لومړي مرستیال د غیاب، تېښتې یا مړینې په صورت کې د سرپرست په توګه ټاکل کېدم، خو حکومت سقوط وکړ. په سلامونو مو هرکلی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ښاغلی صالح ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دننه یم او په قانوني او مشروع ډول د دې مقام څوکۍ مشر وم، خو حکومت لاړو هر څه بدل شو. نوموړي زیاته کړه چې دغه دریځ د ټینګولو لپاره د هیواد له ټولو مشرانو سره سلا مشورې کوي. امرالله صالح په ټولنیزو شبکو کې په خپاره شوي غږیز پیغام کې دا هم ویلي وو چې د واک انحصار د یوې ډلې لخوا نه مني او طالبان یوه تروریستي ډله ګڼي. ښاغلی صالح زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسېدلې او طالبانو په وړاندې مبارزې او مقاومت ته دوام ورکوي. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.